جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ په محبت او چاپلوسي کې د پاکستان پوځ او د هغه هیواد اوسنی حکومت له دوو نړیوالو او تاریخي شرمونو سره لاس او ګریوان سو او په دوو لومو کې ونښت. لومړی د ټرمپ د سولې شورا ده چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې جوړیږي او دا شورا به تر ډیره بریده پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مقابله کوي او دا صورتحال به اخر پایله داسې یو حالات سره مخامخ کیږي چې تر ډیره بریده به هغه هیوادونه چې د امریکا اوس ملاتړي دي هغوی به هم له دې شورا څخه ملاتړ نه کوي. تر اوسه پورې یوازې هغو هیوادونو دې شورا ته رادانګلي دي چې هغه یا د ټرمپ په چاپلوسي تورن دي او یا تر ډیره بریده پورې د امریکا له متحده ایالاتو څخه انتهایی ډیره ویره لري. نو دا یو شرم دی چې دوی ته وراوښتی دی او نړیوال پوهان په خپله د پاکستان ځینې سیاسیون او مخور خبریالان اوس په پاکستانی حکومت ملنډې وایي چې د یوه تاریخي شرم سره مخامخ سو چې پر هغه تړون باندې لاسلیک وکړ، پر کوم تړون باندې چې د ټرمپ د سولې د شورا په نوم جوړ شوی. دومره لومه او تاریخي شرم پاکستان ته دا ور اوښتی دی چې د فلسطینیانو خلاف یا د غزې په تراړه کې د سولساتي ځواک د جوړېدو وړاندیز یې کړی دی او په هغه ځواک کې د ورننوتو وړاندیز یې کړی دی یا د هغه ځواک سره د یو ځای کېدو وړاندیز یې کړی دی. که څه هم دا وړاندیز تر اوسه د امریکا له لوري نه دی منل سوی، خو د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان دا وړاندیز ورته کړی دی او دوی پر دې وړاندیز باندې غور کوي. دا وړاندیز ته ډیری نړیوال پوهان او ځینې پاکستانی خبریالان او ځینې پاکستانی سیاسیون د 1970 د تور سپتمبر د تړون په سترګه ګوري یا د تور سپتمبر د پیښې په سترګه ګوري. دغسې یو تړون پخوا هم د پاکستان حکومت په 1970 کې کړی و. هغه وخت دا ضیاءالحق چې د دوی وروسته په تیاره کې مړ سو، د تیارې په پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی. دا د پوځ بریګیډیر و او د تر کنټرول لاندې یو د پوځ یوه برخه په اردن کې د فلسطینیانو خلاف وجنګېدل او اطلاعات دا دي چې تر اوسه پورې راوتلي چې له 2000 څخه تر 25,000 پورې فلسطینیان پاکستانی پوځ شهیدان کړل او د فلسطینیانو د ازادۍ تحریک یې له منځه یووړه. له هغه ځای څخه د فلسطینیانو د زوال کچه مخ په روانېدو سوله. دا د تر اوسه پورې دا رسیږي. نو هغه پیښه په اردن کې سوې وه، په 1970 کال کې سوې وه. له هغه وروسته بیا هغه پاته فلسطینیان له اردن نه لبنان ته وکوچېدل. نو اوس هم خلک دا اټکل کوي چې پاکستانی پوځ و غزې ته د دې دپاره نه ځي چې هلته د سولې د پروګرام برخه سي، ځکه په پاکستانی پوځ کې نه دا جرأت سته او نه دا غیرت سته چې دوی د اسرائیلو د پوځ خلاف که هغوی د سولې له تړونه خلاف ورزي وکړي ودرېږي، بلکې دوی به خامخا پر فلسطینیانو باندې بریدونه کوي او خپل مالک امریکا به خوشحاله کوي. نو دا دغه دواړه کړنې خپل کنسیکوینسیز لري یا خپل ګټې او تاوانونه لري. ګټه یې دا ده چې په لومړي سر کې به پاکستان ته دم ګړی ظاهرا یو څه پیسې په لاس ورکول سي او تر هغو به د ټرمپ سره کښته پورته کیږي او چې څو پورې ټرمپ حکومت کوي. دا یې هغه عرضي لومړنۍ ګټه ده. خو په تاوانونه یې دا دي چې په لنډ واټن کې به اوس د دوی هغه حیثیت تر سوال لاندې راغلی ده په نړیواله کچه باندې. که تاسو نړیوالې رسنۍ څاري یا نړیوالې خواله رسنۍ څاري، پاکستان تر سختو نیوکو لاندې دی او په کور دا خو د باندې اړخ دی، په کور دننه هم پر پاکستانی پوځ باندې هم نیوکې زیاتې سوي دي. هم ډېر خلک دې ته یو د یوې شرمناکې پیښې په سترګه ګوري. که تاسو پاکستانی خواله رسنۍ څارلې وي یا مو ځینې رسنۍ څارلې وي، په کور دننه هم ملنډې په ویل کېږي. یعنې پر ولس باندې به د ولس باور به پر پاکستانی پوځ او حکومت لا نور ختم سي. یو خو دا اړخ دی، بل اړخ یې دا دی مذهبي ګوندونه، هغه مذهبي ګوندونه یا وسلوالي ډلې چې پاکستانی پوځ ته د امریکایي پوځ په سترګه ګوري یا د هغوی خلاف جګړه کوي. شاید هغو په بریدونو کې هم زیاتوالی رامنځته شي.
ځکه کېدای شي زیاتوالی رامنځته شي چې پاکستاني پوځ په خپل لاس ثبوت ورکړ چې دوی د امریکا ملاتړي دي او په دوو برخو کې ملاتړي دي. یو د ولسمشر ټرمپ د سولې د پلان ملاتړ کوي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ یو داسې ځواکمن هیواد نه ده، نه حتی بریتانیا تر اوسه پورې نه ده ورغلی، فرانسه نه ده، جرمني نه دی ورغلی، روسیه دا ویلي دي که چیرې دوی د دې پلان برخه کیږي دا نوی د سولې کمیسیون چې د سولې شورا چې د دوی لخوا جوړیږي، نو بیا به هغه د دې کنګل شوي پیسو څخه یو میلیارد یا یو بلین ډالر ورکول شي د ونډې په توګه، ځکه دا په خپل فیس هم لري. خلک خاندي وایي پاکستان هیڅ نه لري، نو دوی په فیس ته کمه کوي چې وارې کې ورته و دغه شي ته. خو بل اړخ دا دی په دې کې دوی د داسې یو چا ملاتړ کوي د ټرمپ چې هغه جګړې پیل کړي دي، هغه جګړې کړي دي، هغه خو دا وایي دا اوس د ونزویلا ولسمشر لاس تړلی یوړی امریکا ته، دا په خپله یو جګړه او د جګړې د اصولو د دیموکراسي د اصولو د ټولو شانو یو خلاف کار اوس دی، غواړي چې په دنیا کې سوله راولي. نو به هر حال پر موږ باندې چندانې تاثیر نه لري، که تاثیر لري پر افغانستان باندې هغه به دا وي دا د دوی ډېره چاپلوسي ښایي ټرمپ دې ته اړ باسي چې یا یې قانع کړای شي چې په افغانستان کې یا لاسوهنې ته لار آزاده کړي یا په افغانستان کې بلې جګړې ته لار ولټوي. خو ځکه دوی لابینګ کوي او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د لابینګ لپاره څه نه لري. نو وګورو چې څه پیښیږي. خو دوې خبرې دا دي چې پاکستان هم په دوو لومو کې ونښت او هم په دوو نړیوالو تاریخي شرمونو وشرمول شو. شاید د دوی به دا خیال وي چې دا ځل به دوی بیا پر فلسطینیانو باندې بریدونه کوي، خو که دا انګیزه خپره شوه شاید د پاکستان پوځ ته په کور دننه وسلوالې ډلې لاس ور واچوي. نو ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. تر بلې ویډیو مو میرویس افغان پر لوی الله سپاري. شاد آباد او بریالي اوسئ.